بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانیانو څېړنیز او فرهنګي بنسټ درنو لیدونکو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د افغانیانو څېړنیز او فرهنګي بنسټ د ښوونیزو کورسونو په لړۍ کې د پښتو زده کړې کورس کې زه عزیز الله فازین تاسو ته هرکلی کوم. تمه ده چې جوړ او روغ یاست. راځو د تېرو درسونو په دوام د پښتو لیکدود، متفقه لیکدود او یو توحیدي لیکدود په اړه د هېواد له بېلابېلو سیمو او بېلابېلو ارګانونو څخه د پښتو ټولنې په شمول د غونډو پر پرېکړو باندې بحث وکړو. راځو د پښتو ژبې هغې پرېکړې ته چې د پوهنې وزارت لخوا د باړه تر سیمینار وروسته مطرح شوه. د پښتو ژبې د لیکدودي نه اتفاق مسلې یو ځل بیا د زمینه برابره کړه تر څو د پښتو لیکدود یو توحیدي شکل ته رامنځته کړي. دا ځل د تېرو غونډو په څېر د افغانستان د پوهنې وزارت د درسي کتابونو د تالیف ریاست او همدارنګه د پوهنې وزارت د تعلیمي نصاب پراختیا ریاست لخوا یوه غونډه ده. یاده غونډه د 1993 لمریز کال د ثور پر 28مه نېټه په افغانستان کې د 3 ورځې په مناسبت د 3 ورځو په جریان کې دایره کېږي. راځو لږه رڼا پرې اچوو. د 1993 لمریز کال د ثور پر 28مه نېټه د افغانستان د پوهنې وزارت د تعلیمي نصاب د پراختیا او درسي کتابونو د تالیف ریاست په غوښتنه یوه غونډه دایره شوه. یاده غونډه د درسي نصاب د پښتو او دري کتابونو د واقعیت لیکدود په اړه د 3 ورځني علمي سیمینار یا ورکشاپ په بڼه دایره شوه. په دې علمي ورکشاپ کې د لاندې کلمو پر اختلافي او یا توپیري بڼو باندې بحث وشو. یاده غونډه کې د تېرو غونډو پر څېر بیا د پښتو ژبه پر هغو اختلافي صورتونو باندې یوه واحده پرېکړه وشوه تر څو هغه اختلافي بڼې له منځه یوسي او یوه واحده لیکدودي بڼه یې پرېږدي. دا ځل د پښتو 3 مخکیني اختلافي صورتونه رااخیستي دي چې ځینې کلماتو یې 3 اختلافي بڼې درلودلې او د لهجوي توپیرونو په اساس او د لهجوي ویلو او د لهجوي ګړنو په اساس یې سره ویشلي دي او یوه واحده بڼه یې ټاکلې ده. نو راځو د پوهنې وزارت د ځینو توحیدي بڼو تشریح دلته نو راوشو دلته لومړۍ بڼه، دویمه بڼه او درېیمه بڼه. دا هغه اختلافي صورتونه دي او یا هم فیصله شوي صورتونه دي. 28 او 29 دا دوه هغه مختلفې بڼې وې چې د 29 لپاره به لیکل کېدل چې تر دې وروسته د پوهنې وزارت په غوښتنه باندې کومه غونډه چې دایره شوې وه دوی باندې ټولو پوهانو او عالمانو دا پرېکړه وکړه چې په الف واو واو ی شین ت او میم باندې به لیکل کېږي، یعنې 29 به جلا نسله لیکو. دوهم اغزی یا ازغی چې دا هم د لهجوي ګړنې په اساس باندې بیل شوي چې ځینې خلک اغزی ورته وایي او ځینې ازغی. نو دا هم په اغزی باندې پرېکړه وشوه چې اغزی به تر دې وروسته لیکل کېږي. ایستلی ویستلی، نو په دې هم ایستلی هغه اصلي او پرېکړه شوې بڼه، اواره او هواره او همدارنګه دې برخه کې هواره پرېکړه شوې بڼه ده. اوسپنه وسپنه چې الف نه غواړي، نو دلته یې الف ورکړی دی پرېکړه شوي صورت کې اوسپنه لیکل کېږي. ولس ولس، په دې هکله یې د ولس کلمې ته ترجیح ورکړې ده. انځورولی یا انځور کولی چې دا په لیکنه کې موږ څنګه ولیکو انځورولی او که انځور کولی. فرضاً که احمد خپل رسم انځورولی، خپل شکل انځورولی یا انځور کولی، نو په دې باندې دوی پرېکړه کړې ده چې انځورولی به لیکو. پرانیزي، پرانیستل او پرانستل، په دې هکله باندې په دغه غونډه کې پرانستل د یوه واحدې بڼې په څېر په شکل باندې غوره شوې ده او دا به وروسته تر دې لیکل کېږي. برخوال یا برخلیک، برخمن او برخمن، دا هغه 3 مختلفې اختلافي صورتونه او بڼې دي د یوې واحدې کلمې چې په لیکنه کې
اختلافي صورتونه پیدا شوي وو. نو په دې باندې پرېکړه وشوه چې برخمن به لیکل کېږي. باندنیو باندینیو په دې هم پرېکړه وشوه چې باندنیو به لیکل کېږي. بېځایه بېځایه بېځایه. دا درې هغه اختلافي بڼې دي چې لومړی ب او اوږده یې ځ الف ی ح او دوهمه ب څرګنده یې ځ الف ی ح ده. درېیمه بڼه یې ب او اوږده یې ځان ته ځ الف او ی ح ځان ته دي. نو په دې په هکله باندې پرېکړه شوې ده چې ب اوږده یې ځ الف ی ح په دې ډول او بڼه به لیکل کېږي. بېدرنګه او بېدرنګه. بېدرنګه لومړۍ بڼه کې ب او اوږده یې جلا لیکل شوې، دال ر نون ګاف ح دا جلا لیکل شوې. په دویمه بڼه کې ب اوږده یې او دال یو ځای لیکل شوي، ورپسې ر نون ګاف ح. په دې باندې هم پرېکړه شوې چې ب او ی به ځان ته لیکل کېږي او درنګه به ورپسې لیکل کېږي. تشبیه تشبیه او تشبیه هغه درې مختلفې بڼې دي چې ت شین ب ه ت شین ب ی ه او ت شین ب اوږده یې. په دې هکله هم پرېکړه شوې ده چې ت شین ب ی او ه ټوله به یو ځای سره لیکل. تېرونکی تېرونکي تېرونکی یو تېرونکی دی یو تېرونکی. نو په دې هکله باید دوه وخوري واو وخوري تر راوروسته. نو په دې هکله باید دوه واو وخوري تر دې وروسته چې ت څرګنده اوږده یې ر واو واو نون کاف یا دا به څه به لیکل کېږي؟ تنباکو تماکو تنباکو. په دې هکله لیکل شوي چې دا به تنباکو لیکل کېږي. دا پوهنې وزارت د تعلیمي پراختیا د تعلیمي نصاب پراختیا ریاست او همدارنګه د تعلیمي او درسي کتابونو د تالیف ریاست لخوا چې کومه غونډه دایره شوې وه، په دې غونډه کې تر 140 اختلافي صورتونو باندې تر 140 کلمو باندې تر 140 کلمو پورې دوی هغه خپلې پرېکړې پرې کړي دي او یوه واحده بڼه یې ورته ټاکلې ده. که موږ د پښتو ټولنې د سمون بهیر ته نظر وکړو، نو د پښتو ژبې ډېر داسې لغات شته چې تر اوسه هم لا بې درکه او بې سرنوشته پاتې دي. د پښتو ژبې اکثریته اوسني املایي ستونزې یا لیکدودي ستونزې، که څه هم چې املایي نشو ورته ویلی، لیکدودي ستونزې له دې امله دي چې موږ په خپلو لهجوي ګړنو باندې یا په خپلو لهجوي اوازونو باندې ولاړ یو او خپل څه چې وایو هغه لیکو. په دې برخه کې ځینې نور مثالونه هم شته، لکه فرضاً د نن ورځې د غرب زون، شرق زون او مرکزي برخه. په دې کې د یاګانو د نه اتحاد مسله ده چې په لیکدود کې د خپلو لهجو په اساس دوی څرنګه چې دوی یوه کلمه تلفظ کوي هغسې یې لیکي، چې دا خپله د یوه اختلافي صورتونه زیږوي. دریم که دریم ځینې لیکنو کې داسې راځي چې دال ر اوږده او میم، خو تر ډېره چې اوسني لیکوالان یې په خپلو لیکنو کې کاروي دال ر اوږده بیا څرګنده او میم دریم، چې دا هم څرګنده نه ده، نرمه یا ده په منځ ده اوږدې او میم کې چې دریم دغه یې تر ډېره حده هغه غوره او معیاري بڼه ده. خو ځینې دریم لیکي دال ر اوږده او میم. همدارنګه دوم او دویم حتی دوهم ځینې لیکي. دا هغه اختلافي بڼې دي چې تر ننه پورې شته او حتی تر دې وروسته به هم وي، او دا هغه مسأله ده چې دې ته باید په نږدې سترګه ونه کتل شي، تر څو ګورئ که راشو دې ته چې لهجې ډېرې دي. عربي په خپله ژبه کې او په خپله برخه کې ډېرې لهجې لري، مګر د دوی لیکنی معیار چې دی یا لیکدودي معیار یو دی. دوی په لیکدود کې یو واحد لیکدود لري، یوه څو واحدې بڼې لري، البته واحد لیکدود لري، واحدې بڼې لري او یو توحیدي لیکدود لري په عموم کې، چې دوی دپاره ستونزه هم نشته او حتی هغه خلک چې د بهرنیان دي هغوی لولي د دوی دپاره هم ستونزه نشته. فرضاً که هغه څوک چې اوس زموږ د ټولنې د څو برخو یا د څو لهجو د لیکوالانو کتابونه وګوري، نو دوی سره تردد، شکونه او حتی ممکن دوی د ویلو لوستلو په
باندې ونه توانېږي چې د یو کتاب ولولي، ځکه دا چې هغه اختلافي مسألې دي او دوی هغه تلفظ نشي کولی کوم چې موږ یې کوو. نو څو وړاندیزونه دي چې دا هم باید دلته وویل شي. که چېرته اوس وخت کې هم د پښتو ژبې خواخوږي د علومو اکاډمۍ غړي، د پوهنتونونو درانه استادان او د هېواد د مشرتابه لخوا د پښتو د ډېرو اختلافي مسایلو د حل لپاره یوه څو ورځنۍ غونډه جوړه شي او د هېواد له بېلابېلو ولایاتو څخه د پښتو ژبې عالمان، ادیبان او ژبپوهان راغونډ شي، نو دا به د پښتو ژبې لپاره د ډېرو ستونزو د حل لامل وي او د پښتو ژبې لپاره یوه لویه لاسته راوړنه. او که چېرته دغه پورتنۍ پرېکړې هم په خپله لیکنه کې هر یو لیکوال مراعات کړي، له ډېرو ستونزو به پاک وي. دا چې پورتنۍ 5 پرېکړې یو تر بل غوره دي او یو تر بله یې د یوې پښتو ژبې حیثیت ساتلی تر ننه پورې او د ژبې د لیکدودي مسئلې هغه توحیدي بڼې ته یو څه ورنږدې شوی دی او یو څه معیاري څه شته پکې او یو څه معیاري بڼه شته کې، نو دغه 5 پرېکړو په اساس که چېرته اوس هم موږ خپلې لیکنې د دوی د تګلارو په اساس وټاکو او دوی خپلې لیکنې وکړو او دغه طرحه او دغه پرېکړې په خپلو لیکنو کې عملي کړو، دا به زموږ لپاره د لیکنه برخه کې یوه لویه لاسته راوړنه وي چې د پښتو ژبې د 3 وړو لهجو لیکوالان تقریبا په یوه واحده لیکدود باندې لیکي. نو دا زموږ د پښتو ژبې د نن ورځې درس. ته بیا هم په لوی الله سپارم. ښه وخت، ښې چلند.